نن موږ وایو وټامین سي. موږ په وجود کې د وټامین سي څه فایدې دي؟ وټامین سي ډیر زیات امپارټنٹ، انتهایی ډیر زیات اهمیت لري زموږ په وجود کې. اول موږ وایو چې د وټامین سي زموږ په وجود کې څه اهمیت دی. وټامین سي زموږ ایمیونټي سترانګ کوي، موږ مضبوط جوړوي، د بیماریانو خلاف زموږ وجود مضبوط جوړوي. دویم نمبر خبره دا چې دا انټي اکسیډنټ دی. انټي اکسیډنټ مطلب دا دی چې دا د کینسر خلاف، د ټیومر خلاف، کارډیوواسکولر د زړه چې کومې بیماری فری ریډیکل د وجود نه ختموي، د کینسر سیلز، د ټیومر سیلز دا زموږ د وجود نه ختموي. دا سترانګ بون زموږ د وجود بون سترانګ جوړوي، هډوکي مضبوط جوړوي. وټامین سي زموږ په وجود کې زموږ نوکان چې دي کنه نوکونه دا ښایسته او مضبوط جوړوي. زموږ ویښته دا ویښته چې ګونجې ګونجې دي نو دا د وټامین سي د کمی د وجې داسې کیږي. که چېرته زموږ په وجود کې د وټامین سي مقدار برابري نو زموږ ویښته به سیده یو مزیدار وي. وټامین سي زموږ په وجود کې د سافټ سکن لپاره ډېر زیات لازمي ده. که چېرته زموږ په وجود کې وټامین سي به کیوي نو زموږ سکن به ډېر زیات سافټ وي، چمړه پوستکی به ډېر زیات برابر او ښایسته وي. سټرانګ ټیت، هیلتي ټیت، زموږ غاښونه چې دي که نه دا د وټامین سي د وجې نه مضبوط دي. که چېرته زموږ په وجود کې د وټامین سي کمی راغلی نو بیا به زموږ غاښونه او وری چې دي دا به بیا زموږ کمزوري. نو سټرانګ او هیلتي ټیت چې دي که نه غاښونه دا د وټامین سي د وجې نه. هیلینګز اف واوند، کله چې زموږ په وجود کې څه زخم وشي، یو ځای زخمی شي نو د دې زخم واپس روغېدل، د دې زخم واپس جوړېدل. که چېرته په وجود کې وټامین سي په برابر مقدار کې موجود دي نو زموږ زخمونه به ډېر په اسانۍ سره برابر روغېږي. که چېرته د وټامین سي کمی راشي نو بیا به زموږ زخم په اسانه سره نه روغېږي. نو د وټامین سي یو بل ډېر زیات امپارټنټ فنکشن چې دی هغه هیلینګ اف وونډز دی، د زخمونو روغېدل. د وټامین سي یو بل ډېر زیات امپارټنټ فنکشن هغه دی ابزارپشن اف آیرن، زموږ په وجود کې آیرن ابزارب کول. دا د وټامین سي ډیر زیات اهم فنکشن دی. او د دې نه علاوه یو بل ډیر زیات اهم فنکشن د وټامین سي زموږ په وجود کې چې دی نو هغه دا زموږ بلډ پریشر نارمل کوي. نو وټامین سي زموږ په وجود کې ډیر زیات اهم رول پلی کوي. اوس راځو دې ته چې که چېرته د یو انسان په وجود کې د وټامین سي کمی راشي، ډیفیشنسي راشي، نو دې انسان ته به کم مسلې مخې ته راځي. د ټولو نه اول غټه مسله چې راځي نو هغه دا دی چې بلیډینګ اف ګمز. دا غاښونه نه دا وینې کېږي، غاښونه نه وینې کېږي، وری وینې کېږي. نو بلیډینګ اف ګمز چې دی که نه د ورو د وینې کېدل، کمزوري وری او غاښونه، دا د څه د وجې نه؟ دا د وټامین سي د ډیفیشنسي د وجې نه. کله چې د وټامین سي کمی په وجود کې راغلی نو بیا به زموږ کمزوري وری، زموږ غاښونه به کمزوري. د دې نه علاوه که د وټامین سي کمی راغلی زموږ نوکونه به کمزوري، نوکان، زموږ ویښتان به کمزوري، دا به کاږه واږه ویښتان دي، دا به سیده ویښتان نه وي. زموږ سکن چې دی دا به بیا سافټ سکن نه وي، دا به بیا ډرای سکن وي، خشک وچ پوستکی به. که د وټامین سي ډیفیشنسي زموږ په وجود کې راشي نو بیا به هغه شان آیرن نه ابزرو کېږي، انسان ته به د وینې کمی راځي، انیمیک کېږي، به انیمیا ورته ویلی کېږي. دا انسان به ډېر زیات فیټیک او ویکنیس فیل کوي. مطلب دا دی چې دا به ډېر زیات ناراسته، په وجود کې به استطاب نه وي، طاقت به پکې نه وي، کمزوري به فیل کوي. دا د وټامین سي د کمی د وجې نه. په کوم انسان کې چې د وټامین سي کمی هغه ته به د جاینټ فینز، د جوړونو مسلې به راځي. جاینټ فین، جوړونو دردونه به ورته راښکاره کېږي. لوز ټیت، زموږ غاښونه چې دا به ډېر زیات کمزوري شي. څنګه چې وری کمزوري شولې داسې به ورسره زموږ غاښونه کمزوري شي، بیا غاښونه خوځېږي، کمزوري غاښونه جوړ شي، لوز ټیت، کلپېږي. کله چې زموږ په وجود کې د وټامین سي کمی راشي، پور واوند هیلینګ، مطلب دا دی زموږ زخم به په اسانۍ سره نه روغېږي. معمولي شانته کې کټ زخم موږ ته ولګېدو بیا به هغه په اسانه سره نه روغېږي، ډېر وخت به هغه زخم هغه شانته کې وي. دا د وټامین سي د ډیفیشنسي د وجې نه. نو د وټامین سي زموږ په وجود کې ډېر زیات ضرورت دی، ډېر زیات اهمیت دی. که چېرته وټامین سي زموږ په وجود کمه شي نو زموږ ایمیونټي به کمه شي، هره بیماري به په اسانۍ سره موږ ته راځي. دا وټامین سي چې دا زموږ ایمیونټي سترانګ کوي. که چېرته وټامین سي ډیفیشنسي راشي نو بیا به زموږ ایمیونټي ویکي، کمزوري ایمیونټي وي زموږ. اوس راځو دې ته چې موږ ته کم خوراکونه پکار دي، موږ ته څه پکار دي چې وټامین سي د هغه نه موږ پوره واخلو. کم خوراکونه کول پکار دي چې په هغه کې موږ ته وټامین سي میلاو شي. نو د ټولو نه اول ټول ترش خوراکونه نه دي، تروه خوراکونه، په دې کې وټامین سي شته دي. فار ایگزامپل لیمبو دی، لیمن، په مالټه کې وټامین سي ده، په تور مرچ کې وټامین سي ده، په شین مرچ کې وټامین سي ده، په انګور کې وټامین سي ده، په سټرابري کې وټامین سي ده. ټول هغه خوراکونه چې هغه تراوه دي په دې کې اکثر وټامین سي موجود ده. نو که څوک غواړي چې زما وجود صحتمند دي، زما ایمیونټي صحتمند دی، زما غاښ مضبوط وي، زما ویښته مضبوط وي، زما سکن سافټ وي، زما وری مضبوطی وي، زما بون سترانګ وي، زما ایمیونټي سترانګ وي، څوک وایي چې زما ته د جاینټ مسلې نه راځي، د جوړونو مسلې راته نه راځي، نو په کار دا چې د وټامین سي پوره واخلي. د وټامین سي د اخیستلو لپاره دی انګور، نارنج، نیمبو، مالټا، کینو، ټماټر، الو، مرچ، پالک، دا قسم چیزونه چې دي په دې کې وټامین سي ډېر زیات ملوي.